Subscribe to the MZTV. जनाबत په حالت کی خوب کول سنگری دایا ساتل بگا دی روایاتو کی راضی المؤمن لا ينجس مومن یعنی مسلمان هغه اړه نجس کیږي نه. یو روایت کی راغلی دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په حالت جنابت کې او د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام سره روانو نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې دغه د جزو په حالت د جنابت کې و د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک صلی الله څنګه ملاوما نو بس طرف ته شو او نبی اسلام نه پټ لاړ ویل امبل کور کې بیا را له مبارک صلی الله علیه وسلم او دوی جی وای تاسو روان وای او زه د یو طرف ته شم لاړم وای ځکه چې په حالت د جنابت کې ما تاسو الله نشم ملاولې نو نبی صلی الله علیه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس ټول پاکی خو الله لرا مسلمان خو چرتم نه پلیتیږي او نه نجس کیږي یعنی که سړی په حالت د جنابت کې نو بل مسلمان صلی الله علیه وسلم ملاولې شي. بعضی عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې وای کوم سړی په حالت د جنابت کې حالت جنابت مطلب دا سړی باندې غسل واجب وای کله چې کوم سړی په حالت د جنابت کې او د پزماکه باندې ګرځي نو وای د هر یو قدم سره د زمکې نه هور روچتیږي زمکې نه اور روچتیږي دا زموږ لوی ګناه ده غلطه خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم ندام ثابت دي چې کله مبارک په حالت د جنابت کې یعنی خپل بیبیانو نه به حاجت پوره کو او د خوراک اراده به یا د ګرځېدو اراده یا د خوب اراده وا نو او د چا اندام به وکړو او د چا اندام سره د غسل اغا سخوال لکم شي مبارک پکې او د شویم دی به سحر مزبار الامبلی پکې خوراکم کړي دی د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت خبرې دي. خو بهتره خبره ده دا سړی څنګه په حالت د جنابت کې شیدې فورن علماء دا بهتره خبره ده. خو کو څوک نه لامبي نو بیا دل پکې چې او د چا اندامو کې د پکې ګرځېدیم شي دې پدې کې خوبم کولی شي دې پدې کې خوراکم کولی شي بیا چې کله د مستمر شي بیا د علماء خو ګدا او د چا اندام اونکو نو بیا کم از کم دومره دی اوږي چې خپل اندامونه دی اوینځي شرمګاونه دی اوینځي بیا دی ګرځي خوراک کاک دی کوي خپل اندامونه مونږ وینځل بیا هم څه خبره نه ده. خو چون کې دا پاکول پکا دی کپاږي نه کې بیا هم خبر نه ګرځي دی شي پکې خوب پکې کولی شي خوراک پکې کولی شي مس پکې نشي کولای قرآن پاک تلاوت پکې نشي کولای کم چې د جنابت احکام دي هغه د باندې لاوي اپګ نشي کولای. نور په حالت د جنابت کې ګرځیدل څه ګناه نه ده او تا په غلطه طریقې سره پزان باندې غسل واجب کړي نو خو بیا خبر اخو دي اسیم ګناه کړي نو دا غي د سره تعلق نشته دی. خو هم سره په حالت د جنابت کې دی ګناه دی بیا ده او په غسل کې ګرځیدو کې خو څه ګناه نشته دی. نو بهرحال دی احکام او خیال ساتل ضروری دي چې حال د جنابت کې خوراکم کولې شي اسکاکم کولې شي او خوبم پکې